اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو، زه اجمل فاروقي د بوهنه ادبي مکتب د طرف نه د یوې نوې موضوع سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په بېلابېلو موضوعاتو باندې سټډي سرکل کوو، په مختلفو موضوعاتو باندې خپل لیکچرې ریکارډ کوو. په هغه سلسله کې د هغه زنځیر یوه کړۍ نن زموږ موضوع فیمینزم ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د انساني تهذیب او د انساني تاریخ په ارتقا کې څنګه چې سړي خپل کردار ادا کړی دی، دا رنګ سړي سره اوږه په اوږه باندې ښځې هم خپل کردار بھرپور کردار ادا کړی دی. مګر د جرمن یو مفکر وایي چې زموږ تاریخ عموما سړو لیکلی دی او سړو هغه کردار ډېر زیات مبالغه میزه سره پیش کړی دی کوم کې چې د سړي بهادري او شجاعت اظهار شوی دی، بلکې دې کې د ښځو کردار پټ پاتې شوی دی. عموما په معاشره کې د ښځو سره چې کوم جبر او تشدد روان دی، یا عموما زموږ لیټریچر کې د ښځو کردار څنګه پیش شوی دی، د ښځې وجود هغه شانتې نه دی، بلکې د ښځې وجود هم یو بھرپور وجود دی او هغې په معاشره کې خپل بھرپور کردار ادا کړی دی. که موږ وګورو د مختلفو مفکرینو رایې موږ وګورو، لکه ارسطو وایي چې ښځه یو نیمګړی تخلیق دی. که موږ خپلې متلې وګورو یا موږ خپل لیټریچر وګورو، نو په هغې کې هم ځینې منفي پروپیګنډې داسې دي چې د هغې سره د ظلم او جبر او تشدد او تنګنظري پکې ده. لکه یا دا چې موږ وګورو چې ښځه د کور ده یا د ګور ده، یا که موږ دا وګورو چې ښځې په مخ باندې پوزه نه وي، نو بیا د هغې نه پس متل تاسو ته معلوم دی. یعنې داسې ډېرې زیاتې خبرې دي. زه تاسو سره یو څو اقوال ذکر کوم، یو څو خبرې ذکر کوم چې ښځې حوالې سره چې کوم دی د چا کم نظریات دي. اکثر یهودیزم او عیسیت مفکرینو یا ځینې عالمانو دا رایه ده چې ښځې ته ځکه اهمیت نه دی حاصل چې الله تعالی پرې حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی دی. که چېرته د ښځې اهمیت وي، نو الله تعالی به پرې حضرت بیا به بیبي حوا پیدا کوله. دارنګه ځینې خلک وایي چې ښځه صرف د افزایش نسل دپاره ده، د نسل د زیاتولو دپاره ده، باقي چې کوم دی د ښځې په معاشره کې هېڅ قسم کنټریبیوشن نشته دی. دارنګه ځینې نظریات داسې ما راټول کړي دي چې په هغې کې کوم دی د ښځې او د سړي حوالې سره چې کوم دی کوم صنفي امتیازات دي، هغه تاسو ته وړاندې کوم. یعنې د ښځې حوالې سره یو تصور دا دی چې ښځه د ګناه یو علامت دی. دارنګه چر چې کوم دی خپلو عهدهدارانو باندې دا لازم کړي چې تاسو به ښځو ته نږدې کېږئ نه، یعنې تاسو به ودونه هم نه کوئ. دارنګه ښځه اشرف علي تانوي صاحب په خپل بیش تیزور کې جنتیکالي کې دا خبره لیکلې ده، که چېرته ښځې ته خپل خاوند ووایي چې سینګار وکړه او هغه سینګار ونه کړي، نو سړي ته دا حق حاصل دی چې هغې له سزا ورکړي. دارنګه موږ وګورو اشرف علي تانوي صاحب دا هم لیکلي دي چې ښځه به د خپلو رشته دارو کره 1 کال پس پرېږدي. یا که موږ دا وګورو اشرف علي تانوي صاحب دا هم لیکلي دي چې ښځه به ناول کتاب یا ناول چې کوم دی نه لولي، یعنې هغې لپاره یو خاص نصاب پکار دی. دارنګه سر سید احمد خان وایي چې زه د تعلیم نسوا ځکه خلاف یم، که چېرته ښځه تعلیم حاصل کړي نو دوی له به پوهه راشي، سمجھ به راشي او بیا به د دې زندګي په کور کې عذاب شي. بیا هم دې کې چې کوم دی مولانا الطاف حسین حاجي چې کوم دی چوپ کېدار نظم لیکلی دی د ښځو دپاره چې کوم دی د هغې د حقوق دپاره د هغې د تعلیم دپاره هغې اواز راوچت کړی دی. بیا که موږ وګورو، که موږ په تاریخ کې وګورو، نو پهله به چې کوم دی د کوم چې دیومالۍ تصورات دي د دیوتا ته د نږدې کېدلو دپاره به پهله چې کوم دی خلکو غلامان زناور قرباني کول، یا چې کوم دی غلامان به په قرباني کول. آخره کې تصور دا راغلی چې دې دپاره به چې کوم دی ته به ښځې قرباني کېږي. یا د دې نه وګورو، ځینې تصور خو دا هم دی چې هغې کې چې کوم دی سړی د جنګ علامت ګڼلی کېږي او ښځه د امن علامت ګڼلی کېږي. مګر که موږ په خپل تاریخ باندې رڼا واچوو، نو هغې کې چې کوم دی ځینې تصور دا دی، لکه علامه نورالدین مبارک وایي چې دا طوایف ختمول ځکه نه دي پکار چې بیا به خلک د شریفو خلکو کورونو ته ځي د جنسي خواهشاتو دپاره. یا موږ داسې وګورو اکبر پاچا چې کوم دی هغه کم طوایف را ټول کړي وي، ټولې طوایفو هغې له شیطان پوره نوم ورکړی و. دارنګه موږ وګورو په دویم جنګ عظیم کې جاپان د خپل فوجیانو دپاره یا د خپل فوجي کیمپ دپاره د کور یا ښځې د جنسي خواهشاتو دپاره پیش کړی وي. یا که موږ وګورو امریکا چې کوم دی د ویتنام سره کوم جنګ و، نو هغې کې چې کوم څومره فوجي کیمپونه و، د هغې لپاره د ویتنام ښځې امریکا فوجیانو د جنسي خواهشاتو دپاره هغې ته وړاندې کړی وي. یا که موږ داسې وګورو
دا هم ویل کېږي چې ښځه د ټولو برایانو د ګناهونو جلده ده، یا دا هم ویل کېږي چې ښځه چې کوم دی د هر قوم د زوال یوه نښه ده. بیا موږ ځینې رایټران مفکرین داسې ګورو چې هغه د یورپ د روشنخیالۍ سره تعلق ساتي او ډېر زیات ځان ډېر زیات ایډوانس ګڼي او ځان ډېر زیات پوهه ګڼي. هغې د تصوراتو هم د دې منفي پروپیګنډې هغې هم کار شوي دي. یعنې په دې کې چې کوم دی تیوډومور مومزن چې کوم دی د هغې رایې تاسو را وړاندې کوم. هغه وایي چې کومه معاشره کې د ښځې مقام او مرتبه اوچته شي هلته هغه معاشره زوال پذیر شي. دارنګه موږ ګورو ټواین بي چې کوم دی هغه وایي انساني تاریخ کې د ټولې تبعیانې د ښځې د وجې نه راغلي دي. ملګرو داسې ډېر زیات اقوال دي چې هغې کې کوم دی د ښځو سره دا ظلم او جبر روا ګڼل کېږي. مګر زه به دا ووایم چې د پښتو یو شعر دی چې ښځو راوړو امنیت دغې نړۍ ته، ښځو راوړو امنیت دغې نړۍ ته، سړو څه وکړل سړو جنګونه راوړل. یا د علامه محمد اقبال یو شعر به درته ووایم چې وجودی زن سے ہے تصویر رنگ کائنات میں، وجودی زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو. ملګرو اوس راځو د خپلې موضوع له فیمینیزم موضوع له راځو چې دا فیمینیزم وایي څه ته. دراصل فیمینیزم د لاتیني ژبې لفظ فیمینا نه ماخوذ دی. فیمینا مطلب دی د وومن یا ښځه عورت. د فیمینیزم هغه اصطلاح ده چې د ښځو حقوق دپاره اواز اوچتول غواړي. یعنې ښځې باندې چې کوم پرشر دی، کوم دباو دی، کوم ظلم دی، کوم جبر دی، کوم تشدد دی، د هغې دپاره چې کوم دی اواز راوچتولو دپاره دا یو مومنټ دی، دا یو تحریک دی. مطلب موږ دا ویو چې کوم قسم حقوق دوی غواړي، سیاسي حقوق غواړي، تعلیمي حقوق غواړي، یا د دې علاوه مذهبي حقوق غواړي، معاشرتي حقوق غواړي، اخلاقي چې کوم حقوق دي، یا معاشي حقوق دي، یا وراثت کې خپله حصه غواړي، یا کوم سماجي حقوق دي. دوی دپاره چې ښځو کوم اواز اوچت کړی دی د هغې د ته ویلی شي فیمینیزم. ملګرو که موږ فیمینیزم د تصورات وګورو، دا فیمینیزم د تصورات څنګه پیدا شول. دا فیمینیزم یو مومنټ دی، یو تحریک دی. هر کله چې په یو معاشره کې یا یو طبقه کې یو ګروپ سره یا یو جماعت سره ظلم د حد نه زیات شي، ډېر زیات د حد نه زیات هغه دباو شي، پرس شي، نو عموما بیا هغه طبقې والا خلک مزاحمت شروع کړي، یو تحریک شروع کړي، د جمهور چې کوم یکرګي ده هغې د ماتولو دپاره، د همارنګۍ دپاره برپور کوشش وکړي او یو تحریک وجود کې راشي د یو سوچ د یو نظریې په بنیاد باندې. او هغه تحریک چې کوم دی لاس ته ډېرې زیاتې راوړنې راوړي. فیمینیزم هم دا یو تحریک دی د ښځو د حقوق دپاره. فیمینیزم چې څومره سماجي نظریات دي یا سیاسي تحریکونه دي یا اخلاقي چې کومه فلسفه ده، د هغې نه حاصل شوي چې کوم تجربات او مشاهدات او مجبور ده چې د معاشرې د ارتقا نه اخذ شوي د هغه فیمینیزم دی. موږ که وګورو نو د فیمینیزم حوالې سره چې دې کې چا ډېر زیات کار کړی دی، دا اصطلاح کله راغلی ده. ملګرو دا اصطلاح چې کوم د دې حوالې سره مختلف نظریات دي. بعضې نظریې دا دي چې دا په 1837 کې د فرانس نه دا نظریه راغلی ده. ځینې خلک دا وایي چې نه، دا اصل کې چې کوم دی د فرینچ کوم میډیکل اکیډمي وه، د هغې نه پس چې کوم دی دا نظریه دا سوچ په وجود کې راغلی دی. هغه ټایم کې به چې کوم دی هغه چا دپاره فیمینیسټ یا فیمینیزم لفظ استعمالول هغه سړي دپاره چې هغې کې به نسواني خصوصیات وو. بعضې ټایم کې چې کوم دی ځینې الیکزنډر وایي چې نه، دا هغه ښځې چې ډېرې زیاتې باتورې وي، ډېرې زیاتې بېباکې وي، هغې دپاره د فیمینیزم لفظ استعمالېږي. خو بعد کې چې کوم دی دا د حقوق نسوا دپاره کوم دی دا لفظ استعمال شوی دی. هیبرټاین چې کوم دی هم دا اصطلاح په 1880 کې چې کوم دی دا لفظ استعمال کړی دی. مختلف تصورات دي، مختلف کتابونه دي. د فیمینیزم چې کوم دی د دې لفظ چې کوم اوریجن دی یا د دې علاوه د دې چې کوم تعریف دی هغه تاسو سره ما شریک کړل. دارنګه د دې چې کوم خصوصیات دي نو هغې طرف ته راځم چې دوی چې کوم دی د فیمینیزم دراصل دا تحریک چې کوم دی دا د ایکویلیټي یعنې د برابرۍ دپاره چې کوم دی خپل اواز راوچتول غواړي. دارنګه دوی چې کوم دی د انصاف دپاره، د جسټس دپاره چې کوم دی خپل اواز راوچتول غواړي. یا د دې علاوه چې کوم دی د امپاورمنټ یعنې خودمختارۍ دپاره چې کوم دی دوی خپل اواز راوچتول غواړي. داسې که موږ وګورو اختیار خود انتظامۍ دپاره هم دوی چې کوم دی بار بار خپل د اواز راوچت کړی دی. خپل جداګانه حیثیت دپاره هم اواز راوچتول غواړي. یعنې دوی په ایکویلیټي چې کوم دی د جنډر چې کومه ایکویلیټي ده، یعنې دا معاشره چې کوم دی موږ په دوه جنډر باندې تقسیم کړي ده، میل او فیمیل.
نو د دوی دپاره چې کوم دی دوی ایکویلټي د دې حق دپاره اواز راوچتول غواړي خو زمونږ معاشره عموما په 3 جنډرو باندې تقسیم ده. یو پکې چې کوم دی ټرانسجنډر هم دی، خواجه سرا هم شامل دی. سړی چې کوم دی په ښځو باندې کوم د ښځو کم استحصال کول غواړي د هغې په خلاف بیا اواز راوچتول غواړي. سړی چې کوم دی کم پاور حاصل دی، کم طاقت حاصل دی او د هغې په زور باندې کوم دی یعنې په درسنۍ چې کومه معاشره ده د هغې خلاف بیا اواز راوچتول غواړي. که موږ وګورو دوی چې کوم دی د خپل چې کوم د ژوند بنیادي ضروریات دي او د هغې نه محروم شوي دي د هغې لپاره چې کوم دی دوی اواز راوچتول غواړي. ملګرو چې زه هغه نظریات چې هغه دوی چې کوم دی خپل ځان دپاره اواز راوچتول غواړي هغې کې د ټولو نه بنیادي او اهمه خبره د ووټ ده. یعنې دوی وایي چې کله دوی ته د ووټ حق حاصل شوی دی موږ ګورو چې کم ملکونو کې د ووټ حق کم ټایم کې حاصل شوی دی نو د هغه ووټ اخیستلو دپاره چې کوم دی پیله بنیادي طور باندې کوم دی دوی فرسټ ویو چې کوم دی هغې کې دا خبره شوې چې موږ د ووټ حق راکړي یعنې دا زموږ یو انساني او سماجي حق دی. بیا چې کوم دی دوی د خپل ملکیت حق دپاره اواز راوچتول غواړي، د نوکرۍ د حق دپاره اواز راوچتول غواړي، د صحت د حق دپاره خپل اواز راوچتول غواړي، د تشدد نه د بچ کېدلو دپاره چې کوم دی حق اواز راوچتول غواړي. یعنې د دوی چې کوم دی د پبلک آفس دپاره خپل حق اواز راوچتول غواړي، تعلیمي حق دپاره خپل اواز راوچتول غواړي. دارنګه د خپل واده یعنې دا چې کوم دی د خپله مرضي ده د یو ښځې چې هغه چا سره واده کول غواړي یعنې باقي ژوند به چې کوم دی دی د خپلې خوښې تېرول غواړي نو د دوی دا حق او دا فیصله اخیستل چې په دې باندې زموږ په معاشره کې یا زموږ د رسم رواج مطابق باندې په زور چې په دوی باندې کومې فیصلې مسلط شوي دي د هغې په خلاف باندې دوی اواز راوچتول غواړي. یا چې کوم دی د کاروبار دپاره چې کوم دی ښځې د خپل کاروبار دپاره د خپل معاشیت دپاره د خپل اقتصاد دپاره د خپل اکنامکس دپاره هم خپل اواز راوچت کړی دی. د خپلې مرضۍ مطابق خپل ژوند تېرولو دپاره دوی مختلف وختونو کې کوم دی خپل اواز راوچت کړی دی. ملګرو که موږ وګورو نو په دې لړ کې چې کوم کار شوی دی اردو ادب خبره کومه خصوصا اردو ادب یا د دې نه او د دې نه مخکې چې کوم دی عالمي ادب کې دې لپاره کوم کار شوی دی. سیمون ډیبوی چې کوم دی د سیکنډ سکس په نوم باندې کوم کتاب لیکلی دی زه یم چې دا د دې نه بله ښه ترجماني په د لیټریچر کې بله نشي کېدلی لکه سیمون ډیبوی چې کوم دی د چې کوم دی څومره رسم رواج دی یا واده دی یا د دې علاوه د ښځې یو بچپن دی یعنې هغه دا خبره کوي چې دا ښځه پیدا کېږي نه بلکې دا ښځه جوړېږي بلکې دی وایي چې د ښځې پرورش چې کوم دی د یو ماشومې پرورش چې کوم دی څنګه چې د سړي پرورش کېږي په خېټ د مور په خېټه باندې داسې چې کوم دی د یو جنین کېږي څنګه چې د پیدایش کوم عمل دی څنګه چې د هلک هم کېږي داسې د جنین کېږي. دارنګه کوم خصوصیات چې په هلک کې وي هغه په جنۍ کې هم وي خو لیکن دا خو زموږ د فرسوده روایات دي فرسوده نظریات دي چې ښځه ناقص العقل دی او ښځه په څه باندې نه پوهېږي او ښځه انتظام نشي چلولی نو لیکن سیمون ډیبوی په دې باندې ډېر زیات بھرپور کار کړی دی په خپل کتاب کې. که موږ وګورو ورجینا ولف چې کوم دی هم د ښځو د نسواني حقوق دپاره ډېر زیات د فیمینزم دپاره د تانیسیت دپاره چې کوم دی ډېر زیات بھرپور اواز راوچت کړی دی. که موږ وګورو کشور ناهید وګورو دا ډېر زیات اهم رایټر د اردو د سیمون ډیبوی چې کوم کتاب دی د سیکنډ سکس هغه اردو ته هم د ترجمه کړی دی چې څه وخت پاکستان کې په دې کتاب باندې پابندي هم وه. بیا که موږ وګورو فهمید ریاض چې کوم دی فهمید ریاض ډېر لوی نوم دی د فیمینزم حوالې سره د تانیسیت حوالې سره. بیا موږ وګورو که فاطمه حسن موږ وګورو هغه هم ډېر زیات لوی نوم دی هغه د حوالې سره ډېر زیات کار کړی دی. ورسره چې کوم دی موږ وګورو په دې لړ کې د تانیسیت چې کوم تصورات دي دا د سجاد حیدریه درم په افسانو کې هم تاسو ته به ښکاري ازدواج محبت افسانه که تاسو لوستی وي یا د قرة العین هندر چې کوم لیټریچر یا کوم ادب تخلیق کړی دی هغې کې هم دا تصورات شته دی. یا د دې نه علاوه وګورو فیمینزم اور هم د فاطمه حسن ډېر زیات بهترین کتاب دی دا تاسو وګورئ تاسو ډېر زیاته استفاده کولی شئ. بیا موږ وګورو خالد حسین دی یا ادب کې نسائی ربی تشکیل چې کوم دی د فهمید ریاض ډېر زیات بهترین کتاب دی په دې فیمینزم حوالې سره. بلوچستان کا ادب اور خواتین د رابعه خرزادي چې کوم دی ډېر زیات هغې باندې چې کوم لیکلی دی نو دا ډېر زیات اهم کتاب دی. اردو ادب اور تانیسیت ډاکټر قاضي عبید چې کوم دی دا هم د فیمینزم په لړ کې ډېر زیات اهم کتاب دی. آدی عورت اور پوری ادب دا هم ډېر زیات اهم کتاب دی. د مرتبین چې کوم دی د عقیله جاوید او شکیل احمد د فیمینزم حوالې سره په اردو ادب کې ډېر زیات اهم کتاب دی. اردو ادب کې تانیس امتیازات ډاکټر سمیرا احمد ډېر زیات اهم کتاب دی. فیمینزم اور اردو شاعری ډاکټر فاطمه دا ډېر زیات اهم کتاب دی. ملګرو
الطاف حسین حالي که موږ وختي تاسو سره ما ذکر وکړو چوپ کې دا نظم یا مناجات بیوه یا مجالس النساء ډېر زیات اهم کې نظمونه لیکلي دي. صبح زندگی کوم دی یا ډیپټي نذیر احمد موږ ګورو دا د اردو کې هغه رائټر دی چې د حقوق نسوا دپاره د ناول په شکل کې یا په معاشره کې چې زمونږ خانګي یا ګریلو یا کورنۍ زندگی ده د هغې د اصلاح دپاره چې کوم دی د کوم ناول لیکلی دی میرات العروس چې کوم لیکلی دی اصغر یو اکبر کردار تاسو هغې کې کتی شي. دې سره سره چې کوم دی د ایامي یا بنات الناس چې کوم کتاب دی ډېر زیات اهم دی د اردو د فیمینزم حوالې سره. جمیله هاشمي وګورئ تاسو، خدیجې مسرور وګورئ یا هاجرې مسرور وګورئ. د مشرقي ښځې چې کوم ضروریات یا کوم نفسیات یا کوم سایکي ده هغه ډېر زیات ښه بیان کړي دي. مطلب ډېر زیات نارینه رایټران چې کوم دی هم دي چې هغې د فیمینزم باندې لیکل کړي دي، خو لیکن د فیمینزم په موضوع باندې د ښځو چې کوم نفسیات دي په هغې باندې ښځه ډېره زیاته ښه پوهېږي. د هغې چې کوم دی بانو قدس چې تاسو وګورئ، زاهده حنا وګورئ، یا چې کوم دی په شاعرۍ کې تاسو ادا جعفري وګورئ، پروین شاکر وګورئ، فهمید ریاض وګورئ، ساره شګوفته وګورئ. نو دې کې کوم ډېر زیات دوی کار شوی دی. موږ د پښتو ادب ته راشو، نو پښتو ادب کې په ښځینه ادب باندې، تانیثي ادب باندې، فیمینزم باندې ډېر زیات کم کار شوی دی. دې حوالې سره زما حنیف خلیل صاحب سره خبرې هم وشولې، هغه هم ویلي چې په فیمینزم باندې پښتو کې ډېر زیات کم کار شوی دی. خو د هغه وینا مطابق، د ډاکټر صاحب د وینا مطابق هغه وایي چې زموږ د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې باقاعده د ښځو مختلف صورتحال یا د هغې نفسیات یا د هغې کوم سماجي حوالې دي په هغې باندې کوم دی د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې ډېر زیات تصورات میلاوي. بیا په کلاسیک ادب کې چې کوم دی زمونږ په شاعرۍ کې محبوب چې کوم دی هغه سړی دی. بیا ورپسې موږ داسې په مزه مزه راشو، زیتون بانو په افسانو کې هم د فیمینزم تصورات شته، خصوصا د چلیمچي هغه کومه افسانه ده هغه تاسو کتلی شي، یا شیشم کې پت دا هم ډېره زیاته اهم افسانه ده. بیا که موږ داسې راشو د فیمینزم چې کوم تصورات دي، بیا په دې کې زموږ حیات روحاني، فیصل پالان، سمودین ارمان په دې باندې لیکل کړي دي، او د دې چې کوم آرا دي نو هغه وخت په وخت باندې هغې نه تاسو خبرېږئ د هغې چې کوم تصورات دي. ملګرو د فیمینزم حوالې سره چې کوم دی مختلف ویوز دي چې راغلي دي، هغه به زه وخت په وخت باندې تاسو سره شریکوم چې دا فیمینزم چې کوم ویوز راغلي دي هغه کوم زمانه کې شروع شوي دي. پهلنی لهر چې کوم دی د فیمینزم کوم راغلی دی ملګرو هغه په 1848 نه تر 1960 پورې دی. نو په دې پهلني ویو کې یا دې پهلني لهر کې چې کوم دی د ټول نه لوی مطالبه دوی د خپل اوټ مطالبه کړې وه. دویم چې کوم دی سیکنډ ویو چې کوم دی دویم لهر چې کوم راغلی دی هغه د جنډر چې کوم دی د صنفي امتیازات یا د صنف چې کوم روایتي تصور دی هغه دوی چیلنج کړی و. یعنې دوی معاشي برابري غوښتله، دوی سیاسي برابري غوښتله، دوی سماجي برابري غوښتله. د ښځو د حقوق حوالې سره خبره کومه. د دې چې کوم تھرډ ویو راغلی دی یا دریم لهر چې موږ کوم ته ویلی شو هغه 1990 نه واله د موجوده زمانې پورې په دې کې چې کوم دی دوی د جنډر د برابر حقوق دپاره چې کوم دی خپله اواز راوچت کړی دی. څلورم چې کوم دی فورت ویو چې کوم دی 2012 نه واله موجوده زمانې پورې دا هم دې لهر ته چې کوم دی د سوشل میډیا د ذریعې چې کوم دی ډېر زیات مقبولیت حاصل شوی دی، خصوصا د ښځو چې کوم مسایل دی د سوشل میډیا د الکترانیک میډیا په ذریعه باندې ډېر زیات راوچت شو. پنځم ففت ویو چې کوم راغلی دی هغه د 2020 نه بعد د موجوده زمانې پورې، یعنې هغې چې کوم دی د خپل انصاف چې کوم موجوده تقاضي دي د هغې دپاره اواز راوچت کړی دی. یعنې د ښځو حوالې سره چې کوم دی کوم صنفي امتیازات دي یا کوم فرسوده نظریات دي نو د هغې دپاره چې کوم دی هم مختلف اوازونه راوچت شوي دي. ملګرو د فیمینزم مختلف اقسام هم دي، ډېر زیات دي، خو لیکن یو څو چې کوم دی تاسو ته د هغې صرف هغه نومونه لمه چونکې ډېر زیات تفصیل ته نه ځمه په دې کې. پهلنی چې کوم دی موږ وګورو لیبرل فیمینزم دی، دوی چې کوم دی د انفرادي حقوق او د ووټ او د جنډر د برابرۍ مطالبه کړې وه لیبرل فیمینزم. یا که موږ وګورو ریډیکل چې کوم فیمینزم دی ډېر زیات کټرپن دی په دې کې ډېر زیات کټرپن دی. نو دوی چې کوم دی زه به داسې ویم چې د سړو خلاف دوی اواز راوچت کړی دی او دوی دا تصور چې ښځه ډېره زیاته مظلومه ده نو دوی د سړي هم ډېر زیات مخالفت کول په دې لړ کې. مارکسست چې کوم فیمینزم دی په ټول نه بهترین تصورات چې کوم دی په فیمینزم کې هغه زه به دا ویم چې دا د کارل مارکس چې کوم تصورات دی ډېر زیاته اهم دي.
یا چې کوم دی موږ ایکو فیمینیزم وګورو دویم چې کوم دی د ښځو د استحصال د خلاف چې کوم دی اواز راوچت کړی دی. بیا ورپسې موږ وګورو انټرسیکشن فیمینیزم دی دا هم د دې یو قسم دی ښځو حقوق چې کوم دی دی چې دا دی مختلف سیکشن کې ډیوایډ شي دته چې کوم دی بېلابېل نظر دی وشي. نو ملګرو دا یو څو اصطلاحات هم دي د دې حوالې سره هغه به تاسو سره وخت باندې شریکوم چې د دې حوالې سره کوم دي کوم اصطلاحات دي. خو لیکن زه د خپل لیکچر او اختتام په دې شعر باندې کوم چې صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنتی انسان صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنتی انسان میں جنتی انسان کا پتہ پہنچ رہی ہے.